د ملي بیرغ په اړه د ذبیح الله مجاهد تازه اعلان ته د خلکو هرکلی او غبرګونونه جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا چې درې رنګه ملي بیرغ 102 کلونه تاریخي شالید لري او د هر افغان زړه کې ځانګړی ځای لري او مینه ورسره لري، نو د همدې لپاره د هیوادوالو په مکرره توګه له طالبان غواړي چې خپل بیرغ د نورو ګوندونو غوندې د یو ګوندي بیرغ په توګه وټاکي او ملي بیرغ د په خپل ځای پرېږدي. ښکاري چې اوس طالبان د داخلي مشروعیت او د خلکو زړونو ترلاسه کولو لپاره غواړي د خلکو په خوښه کار وکړي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ژواک سره په تازه مرکه کې ویلي دا چې د ملي بیرغ ټاکلو مسله یوه ملي مسله ده، نو په راتلونکو جرګو کې به په دې اړه پریکړه وشي او ښایي درې رنګه بیرغ د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. د مجاهد یادې څرګندونې د خلکو د توت هرکلي سره مخ شوي او وایي که طالبان دا اقدام وکړي نو د خلکو زخمي زړونه به لږ ټکور شي. نومان دوست لیکلي زړه په واک کې نه وي پرته له خپل ملي بیرغه په خپلو ښارونو کې د بېګانګۍ احساس کوم او له ځان سره غیر ارادي وایم ځان په خپل کور کې میلمه راته ښکاره شو. نثار احمد صالح لیکلي د دې جانان بیرغ د منلو خیرات له چا مخ غواړئ، ننوات یې هیڅ ډلې ته مه کوئ. دا بیرغ نه خلقیانو نابود کړ نه اشرارو، دا بیرغ زموږ د وطن پر کاڼو او اوبو نقش دی. د دې بیرغ حساب له هرې ډلې سره وکړئ. د دې ګلورین بیرغ آزار چې هر څوک وهلي بیا یې د عزت سر نه دی پورته کړی. لطفا د ارزښتونو د مقابلې قاعده زده کړئ. وطن د زنده‌باد وي، بیرغ د تل رپاند وي. په همدې حال هیوادوال وایي چې طالبان باید له خپل عزت څخه تیر شي او ملي بیرغ دې ومني، ځکه له یوې خوا د طالبانو له بیرغ څخه ډیر اسلامي هم ده او دا بیرغ نه د جمهوریت و او نه د امارت دی، بلکې دا د ملت بیرغ دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.